عزتمنو لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د همسایګانو د مور و پلار د ښځې د خاوند د استادانو حقوق شته، دغسې د کلام الله یعنی د قرآن کریم هم حقوق شته. پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د قرآن حقوق ادا کړي. عزتمنو قرآن مجید د ټولو آسماني کتابونو سردار دی او قرآن مجید پر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل سوی دی چې د ټولو انبیاو سردار دی او د هغه امت دپاره راغلی دی چې د ټولو امتونو سردار دی. نو د قرآن مجید حق نه ادا کول ډیر غټ جرم دی. د قرآن مجید پر مسلمانانو 15 حق دي. اول په قرآن باندې ایمان راوړل، دویم د قرآن کریم تلاوت کول، دریم په قرآن باندې ځان پوه کول، څلورم په قرآن مجید باندې عمل کول، پنځم د قرآن تعلیمات د قرآن خبرې د نور پرې رسول. که چیرې موږ تاسې نن په معاشره کې وګورو نو د قرآن کریم دا یو حق موږ پر ځای کړی دی چې موږ یې منو، خو دا څلور حقوقو کې تقریبا ډیر مسلمانان پاته. په قرآن کریم باندې خو هر مسلمان ایمان راوړي چې دا د الله کتاب دی، پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې راغلی. لیکن د قرآن مجید تلاوت نن د مسلمانانو صفات بس ټوله په موبایلو اخته دي، په فیسبوک اخته دي. مخکې به سهار لمانځه وروسته تلاوت کاوی، خو اوس هغه ټیم هم فیسبوک د شپې ټوله شپه په فیسبوک وي، سهار لمونځ نسي کولی نو تلاوت به چیرې وکړي، لمانځله نسي راپورته کېدلی، شمسي چلیږي المر یې راکښېنوي. او قرآن مجید باندې خو هېڅوک هم ځان نه پوه کوي. بس دا یې اورېدلي چې دا د مولایانو کار دی. ولې دا قرآن صرف د مولایانو دپاره دی؟ دا خو د ټول امت دپاره. نن سبا مسلمانان بس یوځای جنگ سي قرآن پر راوباسي، یوځای رود رالی یو بل راځي قرآن پر راوباسي، یوځای اور واسي قرآن پر راوباسي. یعنی د دنیاوي مفادو دپاره قرآن استعمالوي، خو په قرآن ځان نه پوه کوي چې ایا دا قرآن موږ ته څه وایي، الله موږ ته څه وایي. څلورم حق په قرآن باندې عمل کول. نو چې ته په قرآن پوه سې بیا به د قرآن په خبرو عمل کوي. په قرآن ته ځان نه پوه کوې، ته قرآن ترجمې ته کښېنې نه، دومره وخت نه لرې چې تی د کلي امام ته ووایست چې مولوي صاحب سهار لمانځه وروسته خو یې 10 منټه ترجمه راته کوه چې موږ په قرآن باندې پوه سو الله څه راته وایي. سهار نسي کولی، ماخستن د لمانځه وروسته یې راته کوه. او بیا د قرآن تعلیمات د نورو پورې رسول. نو دا د قرآن حق دی پر مسلمانانو. کم څوک چې په دې 15 حقوقو کې کوتاهي کوي، کمی کوي، نو د قرآن مجید حق یې ولید. قیامت په ورځ به دا قرآن بیا د مسلمان در ګریبان نیولی وي چې تا زما حق ولې نه کوې ادا. الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د قرآن مجید حق ادا